سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې نننۍ ویډیو کې او پر روانو څو ویډیوګانو کې به زه خبرې کوم د سکین په حواله، د سرمن په حواله او بیا په خصوصي توګه د مخ سرمن چې کومه ده په دې باندې به زه خبرې کوم چې دا مونږ څنګه صحتمند او ښایسته ساتلی شو، ښکلې ساتلی شو. دلته د ښکلې یا د ښایسته نه زما مطلب سپین رنګ نه دی. سرمن که په هر رنګ کې که هغه تور رنګ وي که غنم رنګ وي او که سپین وي خو چې هغه صحتمند دی نو هغه ښکلی. صحتمند نه مراد زما دا دی چې په مخ دې دانې نه وي، داغونه دې نه وي، تاپې دې نه وي، د مخ رنګ دې یو شاني، کمپلیکشن دې یو وي. د دې نه علاوه د وخت نه مخکې چې په هغه کې کرښې نه وي یا ګونج یا کوتونه نه وي نو دې ته موږ وایو چې دا سرمن صحتمنده ده. هسې خو سرمن د سړي هم پکار ده چې حفاظت وشي او د زنانو هم، خو زنانه چونکې په دې حواله ډېرې حساسي نو هغه مختلف قسمه کریمونه او کیمیکلز په دې مخ باندې استعمالوي چې د هغې سره د مخ هغه صحت چې کم دی یا د سرمنې هغه صحت چې کم دی نو هغه ډېر زیات متاثره شي. او بیا په خصوصي توګه دلته نن سبا چې کوم انټرنیټ باندې کم نیم حکیم خلک ناست دي او خپل پروډکټس یا خپل کیمیکلز یا خپل کریمونه خرڅوي نو هغه دې سرمنې ته ډېر زیات نقصان رسولی شي. په دې حواله به زه یو څو ویډیوګانې جوړوم. نن به زما کم موضوع چې نو هغه به دی چې لکه کم خوراکونه داسې دي، خوراک نه به شروع کړو، کم خوراکونه داسې دي چې هغه زموږ د سرمنې دپاره ډېر زیات مهم دي یا هغه ښه دي یا زموږ سرمنې له صحت ورکولی شي. په خوراک کې به زه ټول نه مخکې د مهي خبره وکړم. مهي کې بیا خصوصا سیلمن فش ورته دلته وایي، یو سوربخن غوندې مهی، پښتو نوم یې ماله نه راځي خو زه به یو تصویر تاسو ته وښیم، تاسو به وپېژنئ. په هغې کې فری فیټي ایسډز دي او فری فیټي ایسډ هغه انټي اکسیډنټ کار کوي. انټي اکسیډنټ هغه مالیکیول کوم چې په وجود کې فری ریډیکلز ختموي او فری ریډیکلز هغې کوم چې وجود له نقصان ورکوي یا سکین له یا سرمن له نقصان ورکوي. دویم نمبر پسې بیا د هندوانې دی. په هندوانې کې چونکې اوبه زیاتې خو په دې کې شوګر لیول چې دی نو هغه کمی او دی چې دی د مخ نه ګونجونه چې کوم دي نو یا کوتونه چې کوم دي نو د هغې په ختمېدو کې یا په کمېدو کې د دې غټ کردار دی. دریم بیا شین چای دی. په شین چای کې خپل کم کمپاوند چې هغې ته پولی فینال وایي او دی هم انټي اکسیډنټ دی او دی چې دی نو دغه له د سکین له ټون ورکوي یا سختوالی ورکوي او دې سره په ایکني کې هم د دې یا ځوانه کې چې ورته موږ وایو په هغې دانو کې هم د دې خپل رول دی. د دې نه پس ټماټر چې کوم دي نو په هغې کې خپل یو دغه دی نیوټرنټ چې هغې ته لایکوپین وایي دا هم انټي اکسیډنټ دی او دا لایکوپین چې کوم دي نو کله چې د نور د رڼا کې کوم الټراوایلټ ریز او د هغې نه کینسر کېږي نو دا وجود د دغې کینسر نه ساتي. د دې نه پس د ګازرو خبره وکړم. ګازرې چې کوم دي نو په هغې کې بیټا کیروټین او چې هغه ویټامین ای لري او دغه بیټا کیروټین چې دي نو دا د دغه نه د سکین نه یا د سرمن نه چې دی هغه تیل کمی او د ده کردار چې دی نو هغه سوریسیس یو قسم بیماري ده چې لون سپوڼې ورته هم موږ ویلی شو نو هغه سپوڼې نو په هغې کې هم د دې غټ رول دی د دې ګازرو. د دې نه علاوه یو بل فروټ دی، پھل دی چې هغې ته ایوکاډو وایي. ایوکاډو چې کوم دی نو په هغې کې ویټامین ای ډي او ای او فیټس یې پکې او دا خصوصا د سکین چې کوم بیزل لیر دی یا د سرمنې چې کوم اولنی ته دی هغې له دغه ورکوي، د هغې له مدد ورکوي او هغه سټرانګ کوي یا هغه چې دی هغه دغه کې د طاقتور کړي او دغه شانتې د سکین هغه نور لیر چې دي نو په هغې باندې هم د دې خپل اثرات دي. بیا په خوراک کې د خونانو تیل چې دي نو په هغې کې هم پولی فینالز دي او پولی فینال چې کوم دي مخکې موږ څنګه خبره وکړه نو هغه په ګونجو کتونو کې کار کوي او دا هم انټي اکسیډنټ رول لوبوي په دې کې. بیا غوزان دي نو غوزانو کې زموږ سره اومیګا 3 فیټي ایسډ دي په دې کې او دی چې دی نو د کولیجن فایبرز چې کوم دي په هغې جوړولو کې مدد ورکوي. کولیجن فایبر چې یا د دې دا سیلز چې کوم دي نو سکین چې کوم دی یا دا زموږ دا سرمن چې کوم ده نو دا په دریو حصو کې هایپوډرمس، ډرمس او بیا بره ایپیډرمس. نو هایپوډرمس چې کوم دی دا مین دغه چې کوم ده د سکین دا مین لیر چې کوم دی یا د ټول نه مهم ته چې کوم دی نو هغه د کولیجن فایبر نه جوړي او کولیجن فایبر دا دی چې د وجود د مخ یا د سرمنې څومره چې لچک دی یا د لچک دا زور دی
نو دغه د کولیجن په وجه دی نو دی په هغې کې مدد ورکوي نو دغه شانتې دا کولیجن فایبر چې کم شي یا څه مسله شي یا ډیګریډیشن د دې وشي نو دا په وجود کې یا په مخ کې دا کوتونه او دا دغه راشي دا ګونجې غونته کې راشي نو دی په دغه کې ډېر زیات مدد کوي دغه شان مالټې دي او په مالټو کې چې دی نو سټریک اسید دی او دغه سټریک اسید چې دی نو د غټ کار دی چې کم ایکسفولیشن کیږي په هغې کې دی مدد ورکوي ایکسفولیشن موږ دې ته وایو چې کوم مړه سیلونه دي د وجودو د سکین له پاسه نو هغه بیا په سکین پراته او هغه د سکین د زیږوالی یا دغه پیدا کوي سکیلې غونته کې دا پټونه غونته پیدا کوي نو هغه چې دی نو دا سټریک اسید چې دی نو د هغې په لر کولو کې د سټریک اسید خپل رول دی بیا بادام له به راشو بادام چې کوم دی نو په هغې کې ویټامین ای دی او دا هم انټي اکسیډنټ دی د دې نه علاوه دا د بادام چې کوم خصوصیت دی نو هغه انټي کینسر هم دی نو دی لکه د کینسر نه د وجود یا د سکین کینسر په بچ کېدو کې د ډېر مهم رول دی دغه شان هګۍ دي په هګو کې چونکې پروټین دی او پروټین د امینو اسید نه جوړي نو دی د کولیجن چې کوم دی د هغې ما چې څنګه خبره وکړه دا فایبر دي او وجود له سختوالی د سکین له سختوالی یا ټون ورکوي نو دغه کولیجن جوړېدو کې د دې خپل ډېر مهم رول دی بیا راځو پی وله دغه شان پی چې دی نو په کې کیلشیم دی کیلشیم نه علاوه ویټامین ډي دی او ویټامین ډي چې دی نو هغه هم د سکین دپاره یا زمونږ د دغه دپاره د دې سرمن دپاره ډېر زیات ضروري دی بیا نور پرستو تیل دی په هغې کې لینولیک اسید دی هغه چې دی نو دغه لینولیک اسید چې کوم دی نو د سکین د سیل کم ممبرین چې دی یا کومه ته چې ده هغه مضبوطی نو دغه شانتې د ګونجو نه او د کوتونو نه چې دی مخ ساتي بیا غټ مرچکې چې ورته موږ وایو یا شمله مرچکې نو په هغې کې هم کیروټینایډ دی او دا چې دی د دې کار دی چې لکه په مخ باندې چې کوم نری کرښې یا کروس فیټ ورته وایي خصوصا د دې سترګو خواته چې کوم د کارغه پنجه ورته موږ ویلی شو دغه شانتې هغه رینکلز راشي یا هغه دغه چې کومي دا کوتونه چې کومي نو دی وایي چې په هغې کرښو نری کرښو او په کوتونو کمولو کې یا په ختمولو کې د مهم رول دی د دې نه پس خبره وکړم د بیریز چې زموږ سره څومره دي لکه بلو بیریز دي او بلیک بیریز دي چیریز دي مختلف قسمه چې هلته ورته موږ ګورګورې دي او توتان دي د دې نه علاوه دغه چې کوم دي زموږ سره د کروړې او ماړوان وغیره نو دا ټول څیزونه چې دي نو دا انټي اکسیډنټ په دې کې خپل دي او دا په دغه ختمولو کې چې دی مدد ورکوي یا د سکین په دې د سرمن په دې ګونجې ختمولو کې د دوی خپل رول دی د دې نه علاوه براکلي دا شین غونتې ګوپي دی براکلي او په دې کې یو قسم دغه یې د خپل انګریډینټ یې مایریډ ورته وایي نو په هغې کې ویټامین ای او سی دی او انټي اکسیډنټ دا هم دی او په کولیجن کې یا ما چې څنګه خبره وکړه د سکین په ټون کې د دې خپل رول دی دغه شان بیا ډارک چاکلیټ یا تور چاکلیټ چې کوم دی د دې هم ډېر مهم رول دی په تور چاکلیټ د سکین په دغه کې د سکین په ښه ساتلو کې د دې ډېر مهم رول دی په دې کې یو قسم انګریډینټ دی فلیوینال ورته وایي او دا هم انټي اکسیډنټ دی خو په دې کې به دا تاسو ګورئ چې لکه کاکاو چې په دې کې دی نو د هغه یا تور دغه چاکلیټ چې کوم دی چې د هغې کنسنټریشن پکې د 80% نه زیات نو دغه بیا ډېر زیات ښه دی دغه شان ماسته دی ماسته کې ویټامین بی دی او دغه ویټامین بی چې کوم دی نو دغه بیا ستاسو په کوتونو په ګونجو کې د هغو خپل رول دی د دې نه پس انار دی نو انار کې هم پولیفینال دی او دغه بیا په دې دغه کې د سکین یا د سرمن په کوتونو کې د خپل رول دغه شان لوبیا ده لوبیا کې زنک او زنک چې کوم دی نو هغه دغه دپاره ډېر زیات ښه دی د ځوانکو یا د اکني دپاره دا هغه خوراکونه کوم چې لکه زموږ د صحت دپاره یا د سکین یا د سرمن دپاره ډېر زیات ښه دي او هغې له فایده ورکوي د دې نه پس به زه په راروانه ویډیو کې په هغې خوراکونو خبره کوم کوم چې زموږ د سکین د صحت دپاره ښه نه دي او هغې نه دي خوړل پکار د دې نه پس بیا نورې خبرې هم وي چې موږ کیمیکل ضرورت یا د کریم ضرورت نو موږ په مخ باندې کم کریم لګولی شو کم لګول پکار دي کم نه دي لګول پکار نو راروانو ویډیوز کې زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ